ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. یو ځل بیا له تاسو سره مصطفی حقمل دی ستاسو د پښتو ښوونکی. ګرانو زده کوونکو نن به موږ تاسو د کاغذ ګټ لوست پاتې برخه یا هم فعالیتونه حل کوو. لغاتونه به معنا کوو او همدغسې به مخته ځو. سمه ده، خو له هغې نه مخکې زه باید له تاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې تېر درس کې ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه. هغه دا چې تاسو به دا کورنۍ دنده څنګه کړئ؟ دا درس به ولیکئ. آفرین. کله مو چې ولیکلو سخت لغتونه چې تاسو نه دي زده هغه به راوباسئ، په خپلو کتابچو کې به منظم ولیکئ. وروسته به هغه زه تاسو دلته معنا کړم او له هغې څخه به وروسته یوه جمله هم ورته جوړه کړو. اوس به راشم فقط یو فقط تاسو ته ځینې عکسونه تاسو درښیم چې د کاغذ د لوست مربوط دي یا اړوند دي. ګورئ تاسو ته وایي کتاب او یوازې یو کتاب، هغه هم خلاص. صحیح ده؟ آفرین. د هغې نه وروسته بل عکس درته راوړم. کتابونه، ښایسته ښایسته کتابونه. دا کتابونه له دوه ډوله کاغذ څخه جوړ شوي دي، یوې ورقه او بلې هم پوښ، یو هم نری او بل هم ډبل کاغذ. له هغې څخه وروسته یو بل عکس دی، تاسو ته یې راوړم چې وګورئ. قلم او ښکلې کتابچه درته معلومیږي؟ آفرین. له هغې نه وروسته بل عکس درته راوړم. کتابونه، خلاص کتابونه او سر په سر ایښودل شوي کتابونه. معلومیږي درته؟ آفرین. له هغې نه وروسته یو بل عکس راوړم درته چې ډېر جالب عکس دی، ما ته خپله ډېر جالب دی. کتاب دی، د کتاب منځ کې یوه ډېره ښایسته ونه ده. ګورئ که دا ووایي چې ګورئ کاغذ له ونې له لرګیو څخه جوړیږي، دا خو ویلی شو که نه؟ خو دا هم ویلی شو چې ونه چې دلته د ازادۍ لپاره، د ښکلا دپاره، د رڼایي دپاره هم کارول کېږي چې هغه هم په کتاب کې ده. ګورئ یعنې کتابونه که موږ تاسو کوشش وکړو درسونه ووایو نو موږ تاسو خپل ملک آبادولی شو. ګورئ خدمت ورته کولی شو. سمه ده. دلته یو بل عکس هم درته ښیم چې یو ډېر ښایسته بوټی دی، په ډېرو ښایسته کتابو باندې ایښودل شوی. ګورئ یعنې کتاب زیبایی ده، کتاب پرمختګ دی، کتاب ښکلا ده. صحیح ده؟ آفرین. او په آخر کې یو هغه عکس چې تاسو ته مې تېر درس کې ویلی و چې د کاغذ په جوړولو کې مهم توکي دي. صحیح ده؟ آفرین. دا مو یوازې تاسو ته وښودل چې تاسو د کاغذ د جوړېدو لپاره یا هغه څه چې د کاغذ لپاره ډېر ګټور دي یا هغه څه چې د کاغذ جوړونه په هغې کې یعنې د کاغذ رامنځته کېدل د هغې لپاره تر ټولو اړین دي، تاسو ولیدل. سمه ده؟ ښه اوس به راشو کتاب ته. 45 مخ ته ګورئ څه وایي. زده کوونکي د متن په لوړ اواز ولولي. تاسو هغه متن ولوستل، په لوړ غږ به یې ولولئ. بیا د یو تن د ټولګي مخکې د کاغذ د پیدایښت او ګټو په اړه په لنډه توګه خبرې وکړي. بیا څنګه دي؟ دوی د کاغذ د رامنځته کېدو په اړه یا د کاغذ د ګټو په اړه باندې لنډې لنډې خبرې وکړي یو زده کوونکی. سمه ده؟ آفرین. ښه دویمه پوښتنه لغتونه معناګانې. اوبلن یا اوبلن مایع، بل پیړ پنډ، بل سپڼسیو تارونو. صحیح ده؟ اوس دغه عکسونه به دا یو عکس به بیخي لرې کړم له دې ځای نه. صحیح ده؟ دلته او دغه نور عکسونه به دلته پرېږدم. اوس به دلته یوه جمله درته جوړه کړم. سمه ده؟ ګورئ لغات دی څه دی؟ ګوره دلته به خط کش کړم داسې. دلته به لغات راوړم اوبلن، اوبلن یا هم څه یا اوبلن. ګوره اوبلن، اوبلن. صحیح ده؟ معنا یې څه ده؟ آفرین. مایع. ډېر ښه. مایع. اوبلن یا اوبلن مایع. صحیح ده؟ آفرین. بل ګورئ پیړ دی. پیړ معنا یې څه ده؟
آفرین پنډ یا هم ډبل پنډ صحیح دی بل دی سپنسیو صحیح دی سپنسیو ګوره سین پی نور سپن سین یا واو سپنسیو څه معنا تارونو سپنسیو تارونو دا د لغات دي لاندې نورې پوښتنې کړي هغو ته به هم جملې جوړوو هغه کوم لغتونه چې لاندې راغلي په خپل کتابچه کې به یې لیکئ تاسو به بیا نورې جملې ورته جوړوئ او دغو پوښتنو ته به ځوابونه ورکوو سمه ده آفرین ګورئ دلته ویلي اوبلن مایع صحیح ده ګور لیکي احمد پرون اوبلن غوړي راوړل احمد پرون اوبلن غوړي راوړل یعنی احمد مایع غوړي راوړل کلک نه و غوړي چې راوړل دوکانه چې راوړل هغه غوړي یې څنګه وو اوبلن وو مایع وو ویلی وو صحیح ده آفرین بل دی پیړ که نه پنډ زما د کتاب پوښ څنګه دی پیړ دی آفرین پیړ دی زما د کتاب پوښ پیړ دی زما د کتاب پوښ پنډ دی کارتن له پیړ کاغذ څخه جوړ شوی دی کاغذ له پنډ کاغذ څخه کارتن له پنډ کاغذ څخه جوړ شوی دی سمه ده آفرین بل دی سپنسیو تارونو ګورئ چینایانو له سپنسیو څخه کاغذ جوړ کړ ګورئ چینایانو له سپنسیو څخه کاغذ جوړ کړ یعنې په لومړیو کې چې کله کاغذ نه و چینایانو له څه جوړ کړل له سپنسیو تارونو ټوکرو څخه جوړ ګورئ اوبلن مایع احمد پرون اوبلن غوړي راوړل صحیح دی بل چې پیړ پنډ زما د کتاب پوښ پیړ دی صحیح ده بل چې سپنسیو تارونو چینایانو له سپنسیو څخه کاغذ جوړ کړ سمه ده آفرین پوه شوئ په ډېر ښه دا به اوس پاکم یا به لاړ شم زیات دا نورې پوښتنې ولولم چې چی کې راغلي ورته ګورئ درېیمه پوښتنه یعنې پوښتنې دي دلته څو پوښتنې کې یوه دوې درې څلور پوښتنې دي وایي خلکو به په تېرو زمانو کې خپلې خبرې د څه شي په مخونو لیکلې آفرین هو آفرین ډېر ښه په خټو په لرګیو په د بوټو په د پاپیروس بوټو چې د هغو په پاڼو به یې لیکلې د ژیو په پوستکو به یې لیکلې سمه ده آفرین ښه بل د چین خلکو له څه څخه کاغذ جوړ کړ له تارونو څخه سپنسیو څخه له ټوکرانو څخه یې کاغذ جوړ کړ سمه ده آفرین بل له کاغذ څخه موږ څه ګټه اخلو له کاغذ څخه آفرین ګورئ له کاغذ څخه موږ ډېرې ګټې اخلو موږ تاسو د کتابونو په چاپولو کې د کتابچو په جوړولو موږ تاسو هلته د خط لیکلو کې د کارتنونو په جوړولو کې د اورلګۍ د کوتیو په جوړولو کې او همداسې په مختلفو شیانو کې د کاغذ له جوړولو څخه ګټه اخلو سمه ده آفرین زده کوونکو ډېر ښه بل دی موږ خپلې لیکنې د کاغذ پر مخ ولې لیکو کله ولې خپل لیکنه موږ د کاغذ په مخ لیکو دغه درس دی ولې د کاغذ په مخ لیکلی دی آفرین ځکه د کاغذ په مخ لیکو چې موږ تاسو دغه لیکنه د معلومات ډېره پورې پاتې شي تر څو نور نسلونه نور خلک هم د دې څخه استفاده وکړي سمه ده آفرین زده کوونکو ښه دا به اوس پاک کړم ځکه هلته نور لغتونه دي او هغه به هم انشاءالله حال او جملې به ورته جوړې کړو سمه ده آفرین زده کوونکو ښه پوښتنه شوې د لاندې کلمو سمه بڼه په ګوته کړئ په خپلو کتابچو کې ولیکئ ګورئ دلته لیکلي دي
یوې خواته سم دي بلې خواته ناسم دي. ګورئ دو خواته سم لغتونه مثال دلته ناسم یا دلته سم دلته ناسم. اوس موږ سم پیدا کوو هغه بیا دلته لیکو. ګورئ ستونزمنه ځینې کتاب درته لیکي چې لیکلي ستونزمنه صحیح دی. بل لیکلی پرمختګ. ګورئ ستونزمنه دلته لیکم درته بله بڼه یې لیکم په ابي قلم ولیکم. په ځال لیکلی ستونزمنه صحیح دی. بل لیکلی پرمختګ. ګورئ دا په ابي ولیکم پر چې کتاب چې لیکلی هماغه ته لیکم. ښه زه بیا پاسته خبرې ورباندې کوم. پرمختګ صحیح دی. بل یې لیکلی دلته سپڼسیو بل لیکلی ټوټو بل لیکلی ډانډ صحیح دی. دو خواته لیکلی ګوره دلته پرمختګ ته لیکلی چې پرمختګ. آفرین. ګورئ پرمختګ صحیح دی. او که دا ګاب داسې پنډاک ورکویم فرق نه کېږي. پرمختګ. بل لیکلی سپڼسۍ څه لکه لیکلی داسې سپنسو. بل لیکلی ټوټو یې څه لکه ټو یې لیکلی ډانډ لیکلی. ښه اوس دلته ویلي وایي دغه لغتونه دي. ګورئ ستونزمنه پرمختګ سپڼسۍ ټوټو ډانډ. اوس په دوی کې کوم یو سم دی هغه سم پیدا کړئ په نښه کې. ګورئ ستونزمنه داسې لیکل کېږي په ځان نه لیکل کېږي. دا ناسم دا یې هم سم. صحیح شو. پرمختګ داسې نه لیکل کېږي داسې لیکل کېږي. سپڼسیو داسې صحیح دی داسې غلطی. ټوټو دواړه ټی راځي صحیح دی او ټوټو یې غلط دی. بل ډانډ په ډال نون ډال راځي صحیح او دال نون ډال یې غلط دی. یعنې دونه معلومیږي چې هغه لغتونه چې ما تاسو ته په تور قلم ولیکل سم او په ابي قلم باندې ناسم دي. سمه ده. پرمختګ په ګاف لیکل کېږي. ستونزمنه په زې لیکل کېږي. سپڼسیو دلته سپنسو لیکلی سپڼسیو دی. ټوټو په دواړه ټې غواړي ټوټو نه کېږي. بل ډنډ دواړه ډنډ غواړي او دنډ نه کېږي. سمه ده. پوه شوئ ښه تاسو به دغه لغتونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ منظم. یوه جمله به ورته جوړه کړئ. بل سر کې به زه تاسو نه انشاءالله پوښتنه کوم. سمه ده. تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې کامیاب اوسئ.